چې منګر نه زارر وبوسه نو کاپ شي پښتین نه چننګ وبوسه ګل خان شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خورغلی ټول پښتونه ته د لرې لرې وطنونه چرغلي دي. میزه پر ازمان شي په وزیرستان شي هر کلای درته یایي خدایم هر کله رو والا دوستان هم امید دی چې د وزیرستان ښه تصویر د نیو ته پیش کیستی خو دا تصویر در سره ایستی چې د وزیرستان خلک دهشتګرد نه دی د امن په ژوند باندې میان خلک دی. نو هغه د ملګري یې خواهش وه روکیس وله دا یو شعر دا یایي چې زه په اتفاق په اتحاد شومه ملګرو چې زه په اتفاق په اتحاد شومه ملګرو نورا شوم NDS شوم او موساد شومه ملګرو اخر زمونږ په وینو دا سړی کله مړیږي او یا کاله تباه شومه برباد شومه ملګرو چې امن و غدار وم شرپسند او دهشتګرد وم چې جنګ شو په بارډر بیا ورته یاد شومه ملګرو امن و غدار وم شرپسند او دهشتګرد وم چې جنگ شو په بارډر بیا ورته یاد شومه ملګرو زه کور ته په جرګه ورغلم بیا مې فریاد نه اوري راتاو یې په لاهور اسلام آباد شومه ملګرو پیدا چې یم په دې ملک ما ښه ورځ مونده نه کړه بس تش د زنده‌باد او مرده‌باد شومه ملګرو وزیره ګیلمنه زه ترې 100 ځله قربان شوم خو بیا هم د هغه په خوله فساد شومه ملګرو په روراون 26 تاریخ په میرانشاه تحصیل د تاخیل نارت وزیرستان شي د پښتون ژغورنې غورځنګ د اړخه د خړ کمر د شهیدونه او د سردار عارف شهید په حق شي جلسه دو تاسو ټول نه مو خواستی چې څرنګه چکر ته څرنګه خپل انجوایمنټ تر وتلی یی باید چې د خپل قوم د خپل خویندې ماندې د خپل تورسرۍ د عزت پوره داسې په ګڼ تعداد راووځستی نو خواست هم دی چې په 26 تاریخ خو خامخا هرڅه دا په عید لارې ملګري بله دا خبره عید لارې چې د علي وزیر د کرانې شپوړه 17 کسون د کوم په سر قربان شوي دي بلکل یې د عارف په وینېلو سینه سره شول شاش کول د ټول وزیرستان بلکې د لارو بر پښتانه مشر علي وزیر 15 میاشتو چې په جیل شنوستی د حنیف پښتین دریم کول دی داسې اویس ابدال داسې جبار داسې سیف علي خان تو سه کوم د بقا د پورا په جیل شنوستی نو خپل اتلون خپل د کوم هیروګون کله ماویه راوستی د یوت در سره وسوتستی په اختر شمیز ریاست ته دا ویایي چې خلک خوشحالۍ کو اتانې نه کو خو میش د تونه د عید په موقع دا ټول د وزیرستان د پښتونخوا وطن عوام دغه خواست کي چې د میش د پښتانه مشر سردار علي وزیر پرېږده هېڅ ګناه یې نه دی کړی فقط ګناه یې دا دی چې د خپل قوم د خپل وطن خبره یې کړې دو په دغه وطن شی د دهشتګردۍ د ختمولې خبره کړې دو د هغې په سر دا 15 میاشتو د لکاوې خلک منتخب منې په جیل شنوستی دغه ریاست په میش څه نه وکړل کیمه کیمه بدماشۍ نر باندې وکړې کیمه کیمه بېعزتۍ نر ورسولې نو هېڅ مې و دا خلک ته خواستی و دا پښتونه ته چې په روراون 26 تاریخو په تحصیل د تخیل شي د خړ کمر شهدا او د سردار عارف شهید تلین لمانځل کېږي د پښتون ژغورنې غورځنګ د اړخه د مشر منظور پښتین په هدایت تاسو ټول پښتانه نه مو خواسته چې په دا شو ګاډین کې استای استای وې یار خدای مو خوشاله دا چې وایا څه پښتو او څه به ایمان شي چې د ورور پر ضد د بل سره روان شي څوک چې سر لکه منظور په وطن شیندي نو هغه سړی د ټول ولس جانان شي چې منګر نه زارر وبوسه نو کاپ شي پښتین نه چننګ وبوسه ګل خان شي